محترم دا واضح خبر ده چې رب کائنات انسانانو پیریان دا د عبادت لپاره پیدا کړي د انسانانو او د پیریانو د تخلیق مقصد الله دا بیان کړي چې دا ما عبادت ته پیدا کړي او د دې عبادت لپاره رب العالمین ډېر خاصه موقع اگر اوستی دي ډېر قیمتي لمحات الله راولي چې انسانان خپل کوشش او اجتهاد دی الله په عبادت کې زیات وکړي دغه خاصه موقعونه الحمدلله چې په دمو تاسو باندې کوم ریزه الله راوسته دام دی هغه خاصه موقعونه دي چې دا د ذوالحجې دا اولینې لسورې دي اولینې عشره ده اورونو دا ډېر زیات اهمیت لري دې وجنه شیخ عثیمین رحمه الله د سعودي عرب نائب مفتی اعظم هغه په خپل کتابونو کې وصیت لیکلی چې طالب د علم ته پکار ده د علم د طلبګارو لپاره پکار ده چې خلق د دې ورځو په اهمیت باندې پوه شي د دې ورځو خلکو ته د لسه د عشره د دې قیمتي عظیم ورځو فضیلت خلکو ته بیان کی چې دا ضایع لاړ نشي او یاد انسانانو نه په کمزوري کې په لهویات او عباسیاتو کې تیر نشي دا ډېر زیاته قیمتي او اهم ورځ یو اهمیت ورونو دادا چې موږ تاسو الله په دې ورځو باندې قسم خوړلې ده سورہ فجر رب العالمین فرمائی والفجر وليال عشر رب فرمائی په سحر میں دے قسم بھی وليال عشر پلسو شپو یعنی پدے لسو د ذوالحجې په اولینې عشرې مې د قسم دا ډېر زیات اهمیت ده چې موږ الله په یو ورځ باندې قسم خوري دا ډېر د لوی شان او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ډېر اهمیت د دې ورځو د دې لسو ورځو اهمیت بیان کړی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امام بخاری رحمه الله حدیث دا ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله تعالی من هذه الايام الله ته چې په هر ورځ کې سړی نیک عمل وکړي که هر ورځ دا د هر میاشتې ورځ دا الله ته نیک عمل خوښ ده خود ټول نه خوښ عمل الله ته په دې ورځو کې چې کوم اعمال صالحه انسانو کې دین خوښ عمل الله ته بل نشته د نور نو نیک اعمال دغه اجرونه او ثوابونه دې رزق ته نرسيږي صحابه کرام عرض وکړه یا رسول الله ولل جهاد فی سبیل الله الله رسول صلی الله علیه وسلم جهادم پدې نور رزق دې رزق ته نرسي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایله ولل جهاد فی سبیل الله نا جهادم نرسي الا رجل خرج بنفسه وماله یو داس انسان دا چې هغه د کور نه روان شو خپلم لاړ مالم ځان سره یوړ فلم يرجع من ذلك بشيء یو شی واپس را نه مالم دی الله په لار کې قربان کړ ظالم دی الله په لار کې قربان کړ نو دته بیا څوک هم نه رسېږي اته دومره لوی مقام دا دومره اجر دا الله ته دومره خوښ ده چې دته بیا څوک نه رسېږي چې خپل ځان مال دوړه دی الله په لار کې قربان او یو روایت دی امام منذری ترغیب و ترہیب کې ذکر کړي بازار او دی ابن حبان روایت ده نبی صلی الله فرمایي الا رجل مگر هغه سړی ته بیا څوک نه رسېږي عفر وجهه فی التراب چې دا خپل مخ دا په خاورو کې ککړ کی په خاورو کې لید پید معنا دا چې د الله د رضا
د پارا شهید شي مخه په خاورو کې کړ شي نو دته بیا څوک نه رسي کنه نور رزو اعمال دی رزو ته نه رسیږي ورونو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې دا حدیث کې فرمایي افضل ایام الدنیا ایام العشر د ما امت په دنیا کې د ټولو نه افضل ورځ دا الله سورې دا عشره دا د الله په نسبت باندې ډېر زیاته اوچه ده دا وجه ده د ابو موسی اشعری رضی الله شاګرد ابو عثمان النهدی تابعی فرمائی صحابه و تابعین و د درو عشرو ډیر قدر کول دی باندې ډیر زیات خیال ساتل ډیر فکر سره به د الله درې عشره تروي یو د محرم عشره د الله ته ډیر خوخه دویم د دې ذوالحجې د عشره او دریم د رمضان اخیری عشره دا درې عشره به سلف صالحین ډیر زیات په خیال سره تیرول رونو مو تاسو هم پکار چې دا د عام ورځو په شان تیر نه کو بلکې دا ډیر اهمیت وګڼو د الله په ځان باندې فضل او رحم وګڼو چې الله دا د تا مهرباني ده چې مونږ باندې د ذوالحجې الله سورې راوسته دا تا ته ټولو نه خوښ ده د دې عملونو ته نور ورځو اعمال نه رسیږي امام ابن حجر رحمه الله دا حدیث ذکر کړی بیا وجه ذکر کړی دا چې دا ورځې الله ته ولې خوښې دي الله ته ټولو نجات دې اعمال ولې خوښې دي ناغه فرمایي والذي يظهر ان السبب امتياز في هذه العشر د دې عشره د امتیاز او جداوالی او چتوالی دغه لپاره ظاهر سبب دا معلومیږي چې لمکان اجتماع امهات العبادت فيه ډیر غټ غټ عبادت په دې کې راجمع دي د ډیر اهم ترین عبادت او راجمع کېدل دی وینا دا عشره الله ته خوغه دا هغه فرمایي وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج تقولنا دیکھیں اللہ رب العالمین څومره غټ غټ عبادت ترجمه کړي دیکھیں منځ دا دیکھیں روزه دا دیکھیں صدقه دا دیکھیں حج دا اهم ترین عبادت الله په دې عشره کې راجمع کړي بل دا سه عشره مو نشو راوړل چې دا ټول عبادت پکې راجمع